او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن پتاسو کې د هر سړي سره الله یو پیرې ملګری کړی دی یو شیطان د هر سړي سره یو شیطان صحابه کرامو یا رسول الله ستاسو سرم دی وی و ایای ما سرم دی الا ان الله اعانني عليه فاسلم والله زما مرسته کړې ده نو هغه پیرې مسلمان شوی فلا یامرني الا بخیر نو ماته د پیرې صرف د خیر خبره کوي دا په صحیح مسلم کې د حدیث راغلی دا هغه دشمن دی چې الله ته ویلي لاقعدن لهم صراطك المستقیم یا الله زبا خامخا ستا دې بندګانو ته کینم په نیغه لاره کې به بل ځای کې نه ګورې پرون نابلو یو کس راغی مانه تپوس کو سهار مانځه نه به وایي دا مونځ راباندې و چې په مانځه ودرېږم وایي دا وسوسې او سوچونه راته شروع شو چې سلام وګرځم بیا نه نو چې دا به څه وجهوي نو ما دا خو واضح دی دې کې تپوس څه ضرورت دی شیطان ته د عبادت نه منع کوي عبادت کې چې ته نه هغه ته باندې څه کوي نو تا صرف خپل ټایم ضایع کوي ها چې کله ته توجه د الله طرف ته ورکوې بیا نه پرېږدي نو ځکه یې ویلي لاقعدن لهم صراطك المستقیم په نیغه لار کې به ورته کښېنم اوس هغه دشمن الله رب العزت ذکر کوي چې هغه موږ نه یو او د دې ضرر د هغوی د هغې نه ډېر دی نو ځکه د دې شر دپاره مستقل صورت دی هلته شرونه ډېر ذکر شو دلته صرف یو شر دی بس شیطان چې وسوسې اچوي د خلکو په سینو کې ځکه چې دا شر د هغې نه څه دی د هغې نه زیات دی د شر د هغه دشمنانو نه کوم چې ذکر شو ځکه چې هغه دشمنان چې اخته کړي دي په دغه شر کې چې تا ته یې در رسوي هغه هم دې دشمن اخته کړي دي نو بنیاد او جړله د شر هغه ابلیس دی او هغه شیطان دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس توایا پناه غواړم په رب د انسانانو ملک الناس باچا د انسانانو اله الناس حقدار د بندګۍ د انسانانو من شر الوسواس د شر د وسوسې اچونکي نه الخناس چې پټېدونکی دی الذي يوسوس هغه چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د انسانانو کې من الجنة والناس د پیریانو او د انسانانو نه دي سورة الناس دی کی پناه غوښتی شوې ده د الله نه چې یا الله ماله پناه راکړه د شر د شیطان نه چې هغه وسوسې اچوي په سینو د انسانانو کې یا په سینو د خلکو کې دا شیطان په پیریانو کې هم شتي او دا شیطان بیا په انسانانو کې هم شتي ها فائدې یو څو دلته به ذکر کو شیطان هغه دشمن دی چې تا ګورې په یو ځای کې هم نه پرېږدي او که ته ترې غافله شي خو تا نه غافله کېږي او ځکه الله قرآن کې وایي فاتخذوه عدوا یعنی شیطان دشمن ونیسه مطلب دا دی چې بعض خلک صرف دا خبره خولې پورې محدوده ده چې شیطان زمونږ دشمن دی خو نیسي نه شیطان یعنی په دشمنۍ سره یې نه نیسي داسې ښکاري نه د ده د کارونو نه او ویناګانو نه چې دی د شیطان سره دشمني کوي ها معنی دا شوه چې شیطان زمونږ هغه دشمن دی چې هغه موږ په یو وخت کې هم نه پرېږدي کوشش د هغه دقه دی چې موږ ګمراه کي او موږ د الله د لارې نه واړئ اوس راځو یو څو فایدې به ذکر کړو او په هغې سره به دا مجلس اختتام ته رسي سوال دا دی دلته من شر الوسواس الخناس
د شر د وسوسې اچونکي نه چې څه دی پټېدونکی دی، یعنی وسوسې مچوي او پټېږي. اوس دو وصفه ذکر کیږي. سوال دا راغی چې دې په منځ کې یعنی څه ټکراو نه راځي چې څنګه وسوسې مچوي او پټېږي. نو جواب د هغې دا شوی دی چې د هر مقام دپاره خپل مقالي. کله چې انسان غافل شي نو شیطان وسوسه وراچوي، او چې کله دی الله یاد کی نو دی بیا څه شي پټ شي، نو دی پټېږي او دی وسوسه وراچوي. مناسب ځي ته ګوري په مورچه کې تا ته شیطان ناست دی چې کله یې موقع ومونده نو تا به ګمراه کوي. چې کله هم دی شیطان موقع ومونده یوه موقع ګورې هغه نه ضایع کوي، ښه یوه موقع تا ته ناست دی بالمرصاد. خو که ته الله یاد کړي نو بیا به څه شي بیا به دنه پټ شي. دلته بله فایده هغه دا یاده کوي چې الوسواس ووي او بیا وسوسه الذي يوسوس، بیا د وسوسې ذکر وکړو. د دې دپاره تکرار وکړو چې ګوره یو څو څو پیرې به درته یو وسوسه در اچوي، یعنې داسې نه چې شیطان راغی تا ته وسوسه در واچوله او خبره څه شوه ختمه شوه. دی په تا پورې نښتی دی چې څو پورې په تا باندې دا کار نه کړی دی تا نه غلی کېږي، نه دي پرېږدي په الله اسانه باندې الا چې ستا د الله سره رابطه مضبوطه وي او الله یاد کړي د هغې خبره را روانه شي. خو دی به دا وسوسه تا ته بار بار در اچوي، بار بار به یې در اچوي، او چې کله ته الله یاد کړي دی به وتښتي بیا به راشي، چې کله ته الله یاد کړي دی به وتښتي بیا به راشي. تاسو ګوره دا خیال مه کوئ چې دا نیکان خلک چې دي د دوی سره شیطان نه په دوی باندې کوشش نه کوي. دا څومره خلک چې الله ډېر یادوي په دوی باندې د شیطان د طرف نه کوشش ډېر زیات دي. او ځکه بعضو علماو چې دا خبره لیکلې ده بعضو کتابونو کې چې یو عالم په خوب کې شیطان لیدلی او د هغه سره درې پړي، یو ورسره ډېر غټ پړی و داسې، یو د هغې نه لږ نری و بل ډېر نری و. نو یې تپوس دی چې به دې ته څه کوې؟ وایي دا پیړ پړی چې کوم دی دا معمولیانو له ساتلی، ځکه چې دوی راړول څه دي ګران دي. خو ګورې هغه مولیان چې الله یادوي هغوی له ساتلی، هغه نه چې ګډوډ ګډوډ باندې هغه څه کوي. نو د مولا عالم چې د الله نه یېرېږي د راړول ګران دي، ځکه چې هر وخت ته الله یاد دی. نو دا دویم هغوی له ساتلی چې څوک د دوی په لار دی طالب علم. او دا دریم عوامو لري چې کله مې زړه وغواړي ور واچوي او زه راوایړي، ځکه چې خو هغه علم ورسره نشته چې دی پې د الله نه ویېرېږي. او ځکه الله وایي چې زما په بندګانو کې چې زما نه زیات هېرېږي نو هغه څوک دي؟ هغه علما دي. دلته بله ګوره دا خبره ذکر شو الخناس. الخناس دې کې مبالغه ده په وزن د فعال، یعنی ډېر پټېدونکی. الله رب العزت موږ ته دې کې دا وایي، دا قرآن ګوره ډېر د حکمتونو کتاب دی، او که په دې طریقې سره سړی شروع کړي نظام چې 25 کاله کې هم نشي ختمولی، چې هره خبرې سره سړی ودرېږي. خو دا د علماو طریقه دا ده په هر دور کې هر زمانه کې او هر ملک کې چې کله یو کتاب شروع کوي نو په اوله کې تفصیل ډېر کوي او په آخره کې لږ وکړي، منځ کې بیا تفصیل ډېر نه کوي، ځکه چې ګرانه شي هره خبره کې تفصیل کوي. یوازې دې خبره کې سوچ وکړئ رب العالمین موږ ته دا وایي الخناس. دا ولې په وزن د فعال راوړو چې دې کې مبالغه ده، ډېر پټېدونکی. رب العالمین موږ ته وایي ګوره ستاسو د دشمن ګوره انتهایي بزدي لري، خو که تاسو لږ ځان کې غیرت راولئ او ځان تکړه کوئ، یعنې دی انتهایي پټېدونکی او تښتېدونکی دی. بیا دا فایده ده کې وسوسه د شیطان، یا الله ما وساته وسوسې د چا نه؟ د شیطان. شیطان ګوره تا څنګه ګډوډ کوي دا یاده کړئ ښه. شیطان اکثر انسان ګډوډ کوي د خیر په دروازه، داسې تا ته ډایرکټ نه وایي چې ته راپاسه کفر وکړه. د نوح علیه السلام د قوم قصه ورته معلومه ده، موږ ذکر کړی و تفسیر چې څنګه په کې شرک راغی. ګوره د کم ځینې یې بلار راکوله وکړه، وګو دا نیکان خلک وو او دا وګوره الله والا خلک وو او دا به تاسو الله ته نږدې. دغه ځینې شروع اخره کې خبره به څه ودروله؟ په شرک او په کفر باندې.